امام حسن مجتبی حلم مشهور دی. امام حسن مجتبی القاب کې یو لقب حلیم دی. هغه د حلیم دویم تصویر زینب کبرا دی. زینب کبرا عام حالاتو کې خطبه نه وي، داسې حالاتو کې کله یوه طرفې نه ګولرسي، کله یوه طرفې نه پیغور کېږي، کله بل طرفې نه ګوتو اشارې کېږي. خو دې کې د حلم ضرورت وي، دا څه غصې باندې کنټرول وي، کوم څه صحیح رسوي، کوم څه مقصد صحیح رسوي، غصې والا کار صحیح بیا رسوی نشي، خپله غصه یې قبو کې وي. لذا د حسن مجتبی حلم و بردوبری کچو غاړو وکستو زینب کبرا د حسن مجتبی دویم تصویر دی. فصاحت و بلاغت کې دویم تصویر دی زینب کبرا د علی، وقار و حسن و جمال و ایثار و قربانی کې د خدیجه کبرا دویم تصویر دی. حلم و بردوبری کې مولا حسین، حلم و بردوبری کې حسن مجتبی دویم تصویر دی، اور صبر و استقامت کې د مولا حسین دویم تصویر دی. ګوره پیغام رسولی کې انسان په کار دی صبر وکړي او استقامت وکړي. استقامت یعنی مسلسل جدوجهد وي، مسلسل خوري وي، حوصله هر نه کړي، حوصله ونه وي. لذا دغه بیبي د درو معصومینو دویم تصویر دی. د علی دویم تصویر دی شجاعت و فصاحت و بلاغت کې، حلم و بردوبری کې د حسن مجتبی دویم تصویر دی، صبر و استقامت کې د مولا حسین دویم تصویر دی. توجه مشتامه خبره د دې شان سره ځکه یو شاعري سوچ وکړه، شاعر دې شان سره هیڅ قانت زینب سیف الحسین ناطق وتلك فضیلة اخرى من فضائلها. دنیا خالقه زینب کبرا د حسین توره دی. لکه دا مولا امیر المؤمنین هم په باره رسول خدا تعبیر دی. ځکه کله کوم جنگ ته رسول خدا ویل عین اخی مورور چیته دی، چې ویلو عین اخی مورور چیته، عین رمحی مانزا چیته دی، عین سیفی ماتوره چیته دی. توری نزنه به مراد شوک و د آسپنه ولا توره نزانه، بلکې توری نه مرادی به علی بن ابی طالب، یعنی چیته دی علی بن ابی طالب. علی بن ابی طالب توره دی د رسول الله. توجه مشتامه خبر ځکه خو شعر خدا و شعر رسول دی. علی توره دی رسول خدا والا. دا شعر څه یی؟ قانت زینب سیف الناس، قانت زینب سیف الحسین ناطق. زینب کبرا د حسین والا توره دی، خو بولتی ہوئی توره، بولتی ہوئی تلوار. هر یو توره خبرې نه کوي، لیکن حسین د پر زینب کبرا یو داسې توره دی چې خبرې ده کوي. قتلوا الحسین لکی یسکتوه. دشمن خود ځکه حسین قاتل که، دشمن خود ځکه حسین قاتل که لیسکتوه، تا دا چې حسین خاموش کی. که حسین خاموش نشه، خدا خو مدینه کې هم لګیا دی، کوفې کې هم لګیا دی، مکې کې هم لګیا دی. د یزید فسق و فجور څرګندوي. د یزید هغه منحوس چهره نه هغه چادر لري کوي، هغه نقاب لري کوي. لذا قتلوا الحسین لیسکتوه. حسین ځکه قاتل که حسین خاموش کی. توجه مشتابه خبره دا چې ظالم خپل ظلم کې آزاد وي، ظالم خپل طاغوتیت کې مخ کې نور جرأت وکي، ځکه حسین قاتل که. شاعري ته حسین خو قاتل که، خو نطقت زینب عن لسانه فما استطاعوا اسقاطها. زینب کبرا به څنګه غلی کې. توجه مشتامه خبره زینب کبرا خو د حسین منطق دی. زینب کبرا خو د حسین ژبه کې خطبه. زینب کبرا خو د حسین بولتے ہوئی تلوار دے، خود خبری کئی ودتی تورا دے. حسین خو قاتل که سو حسین آواز دب کی خاموش کی، دا خاموش کی خو نتقت زینب عن لسانه فما استطاع اسقاطها. لیکن زینب کبرا نطق شروع که، زینب کبرا خبر شروع که دشمن کامیاب نشه چه دا زینب آواز خاموش کی. توجه مشتامه خبره. اور بسی چی فکما کانت فاطمة الزهرا ام ابيها في المدينه كانت زينب ام اخيها الحسين في كربلاء. شاعريت لك څرنګه فاطمه زهرا سلام الله عليها خپل پلار د پاره مور واو. دا یو رتبه ده، دا یو مقام دی، دا یو فضیلت چې یو لور ویو که خپل پلار د پاره مور. فاطمه ام ابيها، فاطمه خپل پلار مور دی. خورا دې ما موضوع ده نه دي څه کې څه معنا دي چې دغه بیبي د عالم د حسنین و مور
بابا د پاره مور شي خپل پلار د پاره مور شي هغه بابا هغه پلار چې رسول خدا دی رحمت للعالمین دی سوره یو سطحی تفسیر یو عامه معنا څه ډیره عام فهم دی که اجازه را کو بیان کم درته ترجمه شته خبر سوچ وکړه عربی ټکی دی د یی مرکز توجه ته مرکز توجه وړوکی دی که ژڼی دی بچپنې کې دی بوډاپې کې دی کله څه خوږ شي زخمی شي فریاد چا ته کوي داسې فریاد مور ته کوي سپینګیری دی خو مصیبت کې گیر شي تکلیف ور باندې راشي مور یې ای مور ورته پاته دی مور مې نشته دی خو مور نه ویلي چونکې مور د بچي مرکز توجه دی که سپینګیری هم دی خو سپینګیري ته هم اوره پورې آرام نه ویل چې څو پورې زبان نه مور ټکی ونه کوي څو پورې زبان نه مور لفظ ادا نشي فاطمه ابیها دی رسول الله ته اوره پورې چین و آرام نه ارسي څوره پورې خپلې ګرانې لور ته سترګې ونه غړوي دا ما یو تفسیر وکړو سطحي ته ډېر عام فهم شاعر داسې کما کانت فاطمه ابیها فی المدینه لکه څرنګې مدینې وطن کې فاطمه زهرا سلام الله علیها خپل پلار د پاره مور وه وکانت زینب اخیها الحسین فی کربلا کربلا کې زینب کبرا خپل ورور حسین د پاره مور دی